نه د طالوت په نوم باندې یو سړی چې دا تقریبا د 33 او د 35 سال په منځ کې یو غټ مضبوط دنګ سړی الله تعالی دغه طرف ته اشاره وکړه د پیغمبر ته چې دا بس تاسو بادشاہ خدا غریبو نه دی وجنا بنی اسرائیل ودنه انکار وکړو چې موږ د بادشاہي نه مانو خو به الله تعالی طرف نه حکم و چې هم د کبه بادشاہي بل بتا سنئی نو هغه طرف ته اشاره ده بیا په لفظ کې چې کوم د کې تشریح ده باغی تاسو په یوما اهم آیت او خامخ تاسو زده کئ الم ترى آیاتان دي کتدلی ال الملئ اغدلتا من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا من بعد موسی ورسته د موسی عليه السلام نا اظهر کلا قالوا چې هغه اولی ان دي بني اسرائيل اولی لنبي خپل پیغمبر ته لهم چې دوی د پاره لنبي لهم دوی خپل پیغمبر ته ابعث مقرر کا لنا مونږه د پاره ملکن یو بادشاہ نقاتل چې مونږه جګړه وکړو فی سبیل الله د الله په لار کې قال اولیغه پیغمبر هل عسیتم آیات تاسو به انکار وکي انکار به نه کوي تاسو دغه چې تاسو مخکنه د الله احکاماتو انکار کوي نو دلته تاسو jihad غواړئ او الته به انکار وکي ان کچری کتبا فرض کړل شي علیکم پتا سبحانه القتال جګړه کول الله تقاتلوا دا چې جګړه به نه کوي بیا الله بدر باندې مقرر کیو بیا به نه کوي قالو دی ویلی په جواب کې دی بنی اسرائیل و مالنا او څه شوی دی په مونږ باندې ان څه حاجت ته مونږ ته یا څه بهانه به وي زمونږه الله نقاتل دا چې مونږ به جګړه نه کوو فی سبیل الله دا الله بلا رکی وقد او بتحقیق سرا اخرجنا مونږ شړلی شي یو من دیارنا د خپل کورونو نه مونږ د خپل کورونو استلی شي بیا ولې مونږ جګړه نه کوو وابنائنا او د خپل زامننا فلما به هر کلا کتبا چې فرض کړل شو علیهم القتال علیهم بدوی باندې القتال جګړه کول تولوا ندی مخواړو الا مگر قليلا لغو کسانو منهم ددینا والله ولا تعالی علیم په ده بالظالمین فظالمانو باندې وقال اولی لهم دویتا نبیهم ددی پیغمبر ان الله بشکل تعالی قد بتا کی سرا باثا مقرر کړی دی لکم تاسو لپاره طالوت دا طالوت چې دی ملکن په بادشاہي ان دا الله مقرر کو بادشاہ دا طالوت په بادشاہي قالو دی اولی ان څنګه بشي ان ولی چرتنا کم دینا ان یکونو څنګه کې دیشي څنګه بشي له د طالوت لپاره الملک بادشاہي علینا پمغه باندې ونحنو منچیو احق ډیر حقدار یو بالملک په بادشاہي کې من هو ددنا ان موږ ډیر حقدار یو چې بادشاہي وکړو دې څنګه بادشاہ کېږي موږ باندې ولی دلیل څه دی دلیل داود دی ولم یؤتا او نه د ورکړې شوی دتا ساعتن فرخی د مال ان دا د سره مال است غریب ده من المال د مالنا ساعتن فرخی من المال د مالنا له وقال اولی د پیغمبر ان الله بشکل تعالی استفاه ورکړه ده چناو کړه ده چناو ته ویل کیږي په ډیرو شنو کې چې یو شرع خوخه خوخ کړه ده دا علیکم پتا سبحانه وزاده او زیاته ورکړه ده دتا بستتن بس لکه څنګه د الله تعالی نمونه ینم دی باسط لویوالی ته ویل کیږي فراخی ته ویل کیږي فی العلم په علم کې ان الله فراخی ور کړی د علم والجسم او د جسم دا د شرطونه یاد ساتي دا ډېر اهم ترين خبره ده مونږ تاسو ټول مسلمانانو ته او بیا چې اسلامي تحریکونو سره تعلق یې غید پر لاړه ضروری ده خدای ډېر اهم خبره ده چې بیا اختیار ویل سیاسي کارونو سره یا سیاست کې لږ تعلق یې غید پر ډېر ضروری ده چې الله تعالی طالوت مقرر کو او طالوت د پاره اغه شرایط داوود بنی اسرائیل چې د خمالدار نه ده او د الله طرف نه شرایط د مالداری نه دي دا زموږ استادانو سبا نظام کنه زموږ تاسو ایم پی ای ایم ان ای باغ جوړی چې مالدار وي چې پیسې نه وي سره وټ نشي کولای ودرې دی نشي نو مجبوری ده چې مالدار به جوړیږي خامخه نو دیو جنا د اغه د غرای الله تعالی نه خوخه او الله خپل خبره وکړه خپل خبره دار او دا اصول دي د یاد ساتي دا د هر نظام چلولو لپاره کغه حکومت نظام دی کغه د کورونو نظام دی کغه د جماعتونو نظام دی کومه جماعتونو سیستم دی زمونږ د معاشري نور سیستمونه دي هغه د لپاره بدات په شرطونه چې کم سړی ته اختیار ورکړي دا په علم کې او په جسم کې د نورو نه بهتري علم او جسم د علم او جسم نه مراد څه دی د علم او جسم نه مراد نه چې غټ پټ دی او یا دا نه مراد نه ده چې هغه وخت کې جګړه و د تورې او د ټوپک هغه د نيزي او د تور او نزاع ان جسمانی صلاحیتونه د
هغه کار د پاره برابر دي چې کم کار د پاره د بادشاہ کیږي یا مشر کیږي او علم نه مراد الله تعالی پوهه ده د الله تعالی دین ده د الله تعالی تقوا ده او د الله تعالی منل دي یو ځکه چې علم وایي الله تعالی پہچان تا عالم هغه څوک دی چې الله یې پیژندل چې الله نه پیژندل کړه هر څومره غټه پګړی ولی نه او هر څومره غټ نومي ولی نه خو چې الله یې پیژندل نه دی د عالم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تشریح کړی دا نو څه مراد شو د ټولي خبره خلاصه دا ده چې چاته د کمی خبره اختیار ورکړي هغه به نورونه په تقوا کې بهتر وي او دغه کار صلاحیت به هم د نورونه هغه کولای شي لکه مثلا یو عالم دی او مونږ هغه بوزو هغه تورکو د ټریفیک د نظام دا ټریفیک نظام به ته چلای نو دا مونږ ډېر به انصافي د ټریفیک سره موکړه او ډېر لوی انصافي بنا به انصافي هغه عالم دین سره موکړه دا چې هغه خو علم شته ور سره خو د ټریفیک په سیستم خو هغه نه پويږي نو دا سم نه ده چې کني سره متکیان را جمع کوو اختیار ورکو الله دا سم نه دی ویلي او دا سم نه ده چې صرف دنیا پرست را جمع کوو غي ته ورکوا نه بهتر سره هغه ده د هر معاملې ګوري د هر معاملې چې کومه معاملات ور تسپاري د دې تجربه همي او د نورو مقابله کې هغه تقوادار هم هغه ته باور کوي دا د شرطونه چې چا پوره دي نو هغه ته سلاغه ور کوي او کدا نوي نو هغه د بار اوټ ته او کرای دا او مشرولي بل یو سیستم دی وغیرہ هغه ته بنور کوي نو ستاسو سیستم به خچلېږي ځکه چې هغه کې به خوف خدا همي او هغه په دې سیستم باندې خچلېږي خپويږي نو هغه به تاسو لپاره به بهتري دا د هر اجتماعي نظام لپاره همدغه حکم دی والله اولا تعالی یؤتی ورکی ملکه بادشاہی خپلا من هغه چاته یشاء او چې غواړي والله اولا تعالی واسع خوند فراخی دی علیم او په هده وقال اولی ګور کنه الله تعالی صفاتونه دلته واسع بیان شو او الدغی نغیدو په خپل وسات باندې نو الله وای تاسو ډیر مالداري خو مالدار خو الله او به ته وای ته ولې ورکانو تانه زیات پوي خو الله چې بادشاہی چا لپاره مناسبه ده وقال اولی لهم دویتا نبیهم د دې پیغمبر ان بشکا آیت ملکه نشانه بد د بادشاہی دای خبر دا و چې دې سره یو صندوق دی بنی اسرائیل سره او هغه صندوق بده په مرکز کې خو دی او هغه کې د موسی علی السلام د هارون علی السلام څخه باقی سامان لکه عموما مفسرینو چې کوم خبره لیکلې ده هغه کې د موسی علی السلام همساوا یو بوتل کې منو همدا رنګ کې سلوا وا همدا رنګ موسی علی السلام پګړې وغیرہ وغیرہ دا شینو او دا هغه خپل مرکز کې خو دی او دا ویلي دا زموږ د لپاره تبرکات دي چې څومره پوری موږ سره داوي نو موږ به کامیاب یو چې دار کله لاړل نو بیا موږ ناکام نو چې کله په دې باندې عمل کو قبضه وکړه حمله وکړه د اتواغستل نو چې واغستل دی ویلي بس نن زموږ سپرواله شروع شو موږ نور کامیابی دي نشو نو الله ورته ویلي چې ما تاسو ته چې د تعلق مشر کو نو د تعلق بد الله طرف نه چې د نشانه بدای چې هغه صندوق به تاسو ته واپس کړ او صندوق دونه عمالکو تختول وړه په جګړه کې د بخت نصر به هغه کې وخت کې نو هغه ورته الله تعالی چې کوم ځای کې پروتو په هغه علاقې کې الله تعالی وبا جوړ کړل پیدا کړل د بیماری ناغي هغه صندوق به کوم ځای ته وړول ته بیماری پیدا کړه کوم ځای به جوړل ته بیماری پیدا کړه اخیری په یو هغه پسې وټړ ټانګي پسې یا د سندګانو د هغه پسې گاډي پسې دې پسې وټړو د بنی اسرائیل طرف ته امداغه چې پرېګ دول آزاد چې بل هغه طرف ته لاړ چې دا خو د مصیبت ته موږ د پاره فرعونانو دا ولې عمل کاو او دې دغه صندوق را ورسید نو دې خوشحال شول چې بس اوس موږ دا صرف د دې د پاره الله تعالی راځي وکړل دا دې د پاره تعالی چې دې ته اندازه ولګي چې دا الله تعالی کړی اوس تاسو واورئ وقال لهم اولی دویتا نبیهم د دې پیغمبر ان بشک آیت ملکه نشانه د بادشاہی د اندادا یاتیکم چراب شتا ستا التابوت و صندوق فی جباغه کې سکینه دستاسو تسلیدا من ربکم تاسو درب طرفنا وبقیه او څه باقی سامان ده مما ده غتنا ترکا چې کوم پر خودلیو آل موسی موسی علیہ السلام او دغه اولاد او آل هارون او هارون علیہ السلام یا دغه منون کو هغه پر خودلیو هغه ته اشاره ده تحمله چې اوچت کړي بو ویدا الملائکه فرشتو ان بشکا فی ذلک بدی کی آیت النشان دا لکم تاسو لپاره ان کنتم کچریه تاسو مؤمنان فلما بهر کلا فصلا چې جدا شو طالوت بالجنود د خپل لخر سره طالوت وو ته jihad او د بنی اسرائیل پر روان شو زیو جنگ کوي قال ان اولی ان طالوت اولی اوس طالوت خو پویو دغه خو الله تعالی بادشاہ کړو په دې کار پویدو نو هغه د خپل بنی اسرائیل باندې خبرو چې دا